سلامونه ونیکې هیلې جرمني له ظریف سره د یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که تاسې جرمني ژبه کې له یو چا پوښتنه وکړئ چې ساعت څو بجې ده او هغوی درته ووایي es ist halb drei. اوس دا halb drei 2:30 بجې کېږي که 3:30 بجې کېږي. جرمني ژبه کې په محلي او غیر رسمي کې ډېرې ناآشنا طریقې شته د ساعت د ویلو لپاره. راځئ په دې ویډیو کې هم رسمي طریقې او هم نارسمي طریقې ټولې زده کړو. د ساعت یا د وخت ویل په جرمني ژبه کې په دوه عمومي طریقو باندې کېدای شي. یو په رسمي ډول باندې هغه ساعت چې تاسې په رادیو، تلویزیون یا هم د اورګاډي او د بس په تمځایو کې اورئ. دې ته فورمال یا رسمي ساعت وایي. داسې وي 24 Stunden Uhr یعنې 24 ساعته وي. 12 ساعته نه وي، 24 ساعته وي. د شپې په 0 بجو باندې پیلېږي تر د شپې 11:09 پورې. بل ډول ساعت ویلی چې دا غیر رسمي یا انفورمل ده. دا بیا 12 ساعته 12 Stunden Uhr. دا بیا له 12 بجو د شپې نه پیلېږي د بلې شپې تر 11:09 یا په عادي یا ساده بڼه کې درته وایم له 1 نه تر 12 او دا یو له 1 نه تر 40 بجو پورې. لومړی برخه په رسمي طریقې باندې د ساعت ویل. دا ساعت به تاسو ډېر اورېدلی. مثلا 6 بجو ته وایي es ist 6 Uhr. 6 بجې دي. البته د سهار 6 بجې. 9:30 ته وایي es ist 7:30 Uhr. 12 بجو ته وایي es ist 12 Uhr. دا د غرمې 12 بجې دي. es ist 12 Uhr. 1:30 بجې ته وایي es ist 13:30 Uhr. د شپې 11 بجو 55 ته وایي es ist 23:55 Uhr. او بالاخره د شپې 12 بجې او 20 دقیقې کله چې ورځ ختمه سوي او بله ورځ شروع سوي هغه داسې لیکل کېږي 0 بجې او 20 دقیقې. دې ته وایي es ist 0:30 Uhr. یوه بیلګه ECE 212 nach Berlin Hauptbahnhof fährt um 13:30 Uhr von Gleis 8. دې ته ورته غږونه به تاسې د ټرین په تمځایو کې ډېر اورېدلي. نو دا د رسمي بڼه چې ډېره زیاته آسانه ده. اوس درځئ چې غیر رسمي بڼه زده کړو. مخکې له دې نه چې غیر رسمي بڼه زده کړو راځئ چې د آنلاین کورس درسي اپلیکیشن ته لنډه کتنه وکړو. تاسې په اپلیکیشن کې د هرې درسي ویډیو سربیره کورنۍ دندې او په ځینو درسونو کې تمرینونه او کویزونه هم لرئ. لکه په دې درس کې 10 دانې سوالونه او تمرینونه دي ترڅو تاسې ګرامر او فعلونه زده کړئ. د بیلګې په ډول ich خانه خالي احمد، ich wohne، ich heiße، ich heiße. کله تاسو یو سوال وټاکئ تاسو ته ښیي چې صحیح مو ټاکلی که مو غلط ټاکلی. په همدې ډول باندې کولی شئ دا ټول تمرینونه ترسره کړئ. که غواړئ چې په آنلاین او معیاري ډول باندې د جرمني ژبه زده کړئ نو حتما زموږ له ویبسایټ او کورسونو نه لیدنه وکړئ. لینک یې د ډسکرپشن په برخه کې موندلی شئ. په غیر رسمي بڼه کې د جرمني سویس او اتریش په مختلفو منطقو کې مختلفې طریقې موجودې دي او ټولې د منلو وړ دي. د بیلګې په ډول که ساعت 2 بجې د ماسپښین نو په دې طریقو باندې ویلی شو es ist 2، es ist 2 Uhr، es ist Punkt 2 fix 2، es ist 2 Uhr nachmittags. د غرمې یا د ماسپښین 2 بجې دي. همدارنګه که له 2 نه 15 دقیقې تیري یا پاو باندې 2 بیا په دې طریقو ویلی شو. لومړۍ طریقه دا ده es ist 15 nach 2. nach په معنا د تیرې 15 nach 2 یا داسې هم ویلی شو es ist viertel nach 2. viertel په معنا د پاو یعنی پاو باندې 2 یا پاو تیرې له 2. او یوه ډېره نااشنا بله طریقه چې ده هغه دا ده es ist viertel 3 یعنی پاو 3. دا په دې معنا چې یعنی یو ساعت تیر سوی ده، 2 ساعته هم تیر سوي دي، 3 ساعت کې 15 دقیقې تیرې سوي دي. دې ته وایي es ist viertel 3 یعنی پاو 3. 3 بجې روانې دي که نه؟ 3 ساعت روان ده، په جریان کې ده، تر اوسه پوره سوی نه ده، یو پاو یې تیر سوی. داسې یو معنا ورکوي es ist viertel 3. دا په همدې بڼه کله چې 2:30 بجې ویلی شو es ist halb 3.
دا ډیر زیات مشهور ده په ټوله جرمني کې دا چلیږي. کله چې 2:30 بجې 3:30 بجې یا 4:30 دغه نیمو ته بیا کېږي 2:30 کېږي es ist 2:30 یعنی یو ساعت پوره ده 2 ساعت هم تیر شوي دي د دریم ساعت دغه دغای د دریم ساعت نیمې تیرې دي نیمې پاتې دي په مطلب ان شاء الله ورسېدی کنه. دغه دریم ساعت جریان لري یعنی 2 ساعت پوره شوي 1 بجه پوره شوې ده 2 بجې پوره شوي دي دغه دریمه بجه په جریان کې ده نو دې ته وایي 2:30 یعنی 2:30 یا نیمه درې که کلمه په کلمه معنا کو نیمه درې یا داسې هم ویلای سو es ist 30 Minuten nach 2 خو دا دومره ډیر عام نه ده. که چیرې 15 کمې 3 بجې بیا په دې دوه طریقو باندې ویلای سو. لومړی es ist 2:45 یعنی پاو کم 3 vor یعنی کم یا مخکې es ist 2:45 او داسې هم ویلای سو چې دا بیا ډیره نااشنا طریقه ده es ist 3:15 3/4 یعنی 3 دانې پاوه 3 یعنی په دغه دریم ساعت کې لومړی پاو تیر ده دوم پاو هم تیر ده دریم پاو هم تیر ده 3/4 3 پاوه 3 چې 15 کمې 3 کېږي. اوس که چیرې نیمو بجو ته یو څو دقیقې پاتې یا یو څو دقیقې ترېنه تېري لکه دلته ګورئ 3:30 ته 15 دقیقې پاتې یا دلته مثلا له 6:30 نه 10 دقیقې تېرې سوي دي دا بیا په څه ډول باندې ویلای شئ. لومړی دا یوه طریقه یې دا ده es ist 25 nach 3 یعنی 25 دقیقې له 3 تېرې صحیح. خو نااشنا طریقه یې دا ده es ist 5 vor halb 4 له دغه ځای نه کومک واخلئ ګورئ halb 4 یعنی 3:30 یا نیمې څلور نیمو څلورو ته چې 15 دقیقې پاتې نو څه وایو es ist 5 vor halb 4 هیله ده سم مو خلاصوی وي. په همدې ډول که چیرې له دغه 6:30 نه 10 دقیقې تېري په څه ډول وایو لومړۍ طریقه دا ده چې ووایو شل کمې اوه es ist 20 vor 7 او بله طریقه څه ده es ist 10 nach halb 7 یعنی نیمې اوه نه 10 دقیقې تېرې دي. دا نو جرمني ژبه ده زما ګناه نه ده. او بالاخره که فکس بجو ته یو څو دقیقې پاتې یا یو څو دقیقې تېري هغې ته څه وایو لکه دلته تقریبا 9 بجې دي که نه یو 3 دقیقې 9 ته پاتې په دې حالت کې ویلای سو es ist kurz vor 9 یعنی یو څه پاتې 9 ته او که چیرې یو څه ترېنه تېري es ist kurz nach 9 یعنی یو څه تېري دي 9 نه. او د دې دواړو په اړه داسې هم ویلای سو es ist etwa 9 یعنی تقریبا 9 بجې دي شاوخوا 9 بجې دي. ښه اوس که تاسو یو ترمین لرئ یو څوک درڅخه پوښتنه وکړي چې په څو بجو دا په جرمني ژبه کې کېږي wie viel Uhr جواب کې څه وایئ 7 Uhr morgens د سهار 7 بجې 4 Uhr nachmittags د ماسپښین 4 بجې 7 Uhr abends د ماښام 7 بجې. تاسو د مارګن نخمیټک او آبند اخر کې حتما باید اس ورکئ په دې حالت کې. دا اوس موږ تاسو نن ورځ درس هیله ده ویډیو در سره لایک کړئ کومنټ وکړئ ملګرو سره شیر کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بل درس او ویډیو پورې ښه وخت.